رڼا رڼا بکړي زړه د جهان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم روشان دی وی تل د لمر په شان دارالعلوم انسان سره نرمي خبرې وکړي یا د محبت اظهار سره وکړي بلکې اخلاق د زړه د کیفیت نوم ده حسن اخلاق دې ته ویل کېږي چې په زړه کې صحیح جذبات صحیح فکر او صحیح خواهشات رامنځته شي دې ته حسن اخلاق وایي او بد اخلاق هغه ته ویل کېږي چې د انسان په زړه کې غلط جذبات غلط فکر او غلطي خبرې رامنځته شي او دغه انسان بیا اصلاح ته ضرورت لري محترم مسلمانانو الله عز وجل چې کله انسان پیدا کړ نو ځینې فطري جذبات په انسان کې کېښودل مثلا غصه ده دا یو فطري جذبه ده همدارنګه عزت نفس جنسي جذبه دا فطري جذبات دي لدينا نه انبیاء خالي دي نه اولیاء خالي دي نه صالحان ترې خالي دي او نه فاسقان ترې خالي دي لیکن دغه فطري جذبات د اعتدال موافق ګرځول دې ته حسن اخلاق ویل کېږي او دا انسان بیا قابل تعریف ده او که چیرې دغه فطري جذبات له حد نه واوړي له حد څخه تجاوز وکړي دغه انسان بیا د اخلاق فاسد دي دا انسان قابل تعریف نه ده محترم مسلمانانو الله عز وجل په انسان کې دغه فطري جذبه چې غصه یې ایښې ده دا غصه ډېر اهم شی ده په کوم انسان کې چې غصه موجود نه وي هغه د خپل ځان دفاع نشي کولی یو څوک په ده باندې ناجایزه حمله کوي یا د په والدینو باندې ناجایزه حمله کوي او دی ته غصه نه ورځي نو دی معلومه شوه چې د اخلاق معتدل نه دي دا بې غیرتي ده او شریعت دې ته هیڅ جواز نه ده ورکړی محترم مسلمانانو موږ څنګه کولی شو چې خپل اخلاق پاک کړو مفتی تقی عثماني حفظه الله دې ډېره بهترینه طریقه ښودلې هغه دا که یو انسان غواړي چې خپل اخلاق پاک کړي نو باید نیک صحبت اختیار کړي علماو سره یې ناسته پاسته وي اولیاو سره یې ناسته پاسته وي محترمو صحابو چې کله نبي علیه السلام سره صحبت اختیار کړ د هغوی اخلاق معتدل وګرځېدل هغوی دا عهد وکړ چې موږ به نبي علیه السلام ته ځانونه حاضرو د خپل د نفس اصلاح لپاره به نبي علیه السلام خدمت ته حاضرېږو او دا عهد یې وکړ چې موږ څه نبي علیه السلام نه اورو او په کوم عمل باندې چې نبي علیه السلام وینو خامخا د هغه اتباع به کوو بالآخره د نبي علیه السلام د تعلیماتو په نتیجه کې په کومو اخلاقو چې نبي علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی و هغه اخلاق صحابو کې هم وجود پیدا کړ په زمانه جاهلیت کې صحابه په معمولي خبره به 40 کاله پورې یو بل وینې تویولې چې کله د نبي علیه السلام صحبت یې اختیار کړ د هغوی اخلاق معتدل وګرځېدل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا په زمانه جاهلیت کې به چا سیدونه واورېده هغه به رپېده او دا به یې ویل که چیرې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غوسه شي نو زموږ خیر به نه وي یو ورځ په همدې باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له کور څخه راووت او دا ویل چې نبي علیه السلام د نوي دین دعوه کړې ده د نبوت دعوه یې کړې ده او زموږ معبودانو ته سپک او رد وایي نو زه د هغه سره قلم کوم بالآخره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نبي علیه السلام صحبت کې پاتې شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه فطري جذبات چې غصه وله دا معتدله وګرځېدله د وخت خلیفه شو امین المؤمنین جوړ شو مسجد نبوي کې ناست ده خلکو ته خطبه ورکوي دې وخت کې یو نفر درېږي ورته وایي ای عمره که چیرې ته په غلطه لار لاړ شي موږ به د خپلې تورې سره سم کړو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غوسه کېږي نه ورته بلکې د الله شکر ادا کوي چې په امت کې داسې انسانان شته چې هغه زما اصلاح کوي بله فکري جذبه عزت نفس ده په هر انسان کې الله عز وجل د عزت نفس جذبه ایښې ده عزت نفس دا غوښتنه کوي چې ځینې خلکو په وړاندې باید ذلیل نه شم عزت نفس دا غوښتنه کوي بحیث انسانیت
او بحیث مسلمان ما باید عزت وشي نو تر دې حد پورې دغه عزت النفس جذبه ډیره ښه ده. او په کوم انسان کې چې عزت النفس جذبه موجوده نه وي هغه انسان د نورو انسانانو لپاره د لوبو ذریعه ګرځي، هغه باندې ملنډې او مسخرې وهل کېږي. او که چیرې د عزت النفس جذبه له حد څخه تجاوز وکړي، مثلا دی مال او دولت ډیر لري، ښه علمیت لري او دا وایي چې زه عزتمند یم، زه ډیر لوی یم، دا نور خلک بې عزته دي، حقیر دي، نو په دې وخت کې د عزت النفس جذبه په تکبر باندې بدلیږي. او د الله عز وجل په وړاندې په انسان کې مبغوض ترین جذبه هغه تکبر ده. الله عز وجل تکبر نه خوښوي، ځکه الله عز وجل فرمایي حدیث قدسی کې الکبریاء ردائي، تکبر یوازې ما حق ده. قرآن کې راځي وله الکبریاء فی السماوات والارض. عربي کې یو کهاوت ده، ډېر خوندور کهاوت ده. هغه داسې چې کله یو انسان د غره په څنډه باندې ودرېږي، د غره په څوکه باندې ودرېږي، دا لاندې خلک هغه ته ډېر وړوکي ښکارېږي، او دا لاندې خلکو ته دغه انسان بیا ډېر وړوکی ښکارېږي. نو کوم انسان چې متکبره وي، د خلکو په وړاندې هغه بې عزته وي، که څه هم دبدبه او طاقت یې که څه هم ډېر وي، لیکن په زړه کې هغه سره محبت نه کوي، هغه سره هیڅ محبت نه کوي. بل فطري جذبه چې الله عز وجل په انسان کې ایښې ده هغه جنسي جذبه ده. محترمو، الله عز وجل په هر انسان کې جنسي جذبه ایښې ده. د ښځې میلان سړي طرف ته کېږي او د سړي میلان ښځې طرف ته کېږي، لیکن د دې تسکین لپاره الله عز وجل دوه حلالې طریقې موږ ته راښودلې دي، یوه نکاح ده او بل ده وینځه. لیکن نن سبا وینځې نشته، یوازې نکاح ده. که څوک د خپلې جنسي جذبې تسکین په نورو طریقو سره کوي، دا حرام ده، دا حرام ده. او دا په تجربې سره ثابت ده چې کوم انسان د جنسي جذبې تسکین په نورو طریقو سره کوي هغه داسې حد ته رسېږي چې هغه د حیواناتو ریکارډ ماتوي. نن تاسو مغربي دنیا وګورئ، واضحه خبره ده هغوی له نکاح څخه تجاوز کړی ده، د خپلې جنسي جذبې تسکین په نورو طریقو سره کوي. دوی داسې حد ته رسېدلي چې شریف انسان د هغه تصور نشي کولی. په مغربي دنیا کې د زوی او د مور فرق نشته، د خور او د ورور فرق نشته، هغوی د سپیو او د پیشکو ریکارډ هم مات کړی ده. دا وجه څه شی ده؟ ځکه دوی د جنسي جذبې تسکین په نورو طریقو سره کوي. دا داسې مثال لري لکه د استسقا مریض، هغه چې څومره اوبه څښي تنده یې نه ماتېږي، یا هغه چې څومره خوراک کوي لوږه یې نه ماتېږي، لوږه یې نه ختمېږي. دوی هم داسې دي، د جنسي جذبې تسکین په نورو طریقو سره کوي، بیا هم د دوی دغه تسکین نه رامنځته کېږي. محترمو، اسلام ډېر معتدل دین ده. د بشر د حقوقو رعایت یوازې په اسلام کې شوی ده، په نورو ادیانو کې هېڅ نه ده شوی. په نورو ادیانو کې د بشر حقوق پایمال شوي دي. عیسایت کې یو ډله د رهبانیت تاریک الدنیا ورته ویل کېږي، د هغوی یو مشهور نظام ده که چیرې غواړي الله عز وجل ته نږدې شي، د الله عز وجل رضامندي حاصله کړي، د دنیا ټول لذتونه وپرېږدي، د دنیا ټول خواهشات وپرېږدي. په هغوی کې یو دا ده چې نکاح به هم نه کوي، خپله جنسي جذبه باندې کنټرول به راولي، او دوی باقاعده خانقاوې خلاصې کړي. هغوی ته سړي هم راغلل، ښځې هم ورته راغلې. بالاخره شیطان په دوی باندې لوی فریب او چال وکړ. هغه داسې شیطان دوی ته دا فکر وکړ که چیرې تاسو جنسي جذبه که دې کې شدت راسي او تاسو یې کنټرول کړئ، تاسو به الله عز وجل ته نور هم نږدې شئ. په یو تا کړي هم ښځه یو ځای کړه او هم نر یو ځای کړه. بل چل یې دا وکړه، بیا یې بستره کې سره یو ځای کړل، بستره کې یو ځای کړل، د دوی جنسي جذبه نور هم زیاته شوه. نو که چیرې تاسو جنسي جذبه کنټرول کړئ، تاسو به نور هم الله ته نږدې شئ. بالاخره د دوی دغه کومې خانقاوې وي دا فحشا باندې بدلې شوې. ولې؟ دوی له فطري جذبه چې هغه نکاح وه له هغه څخه یې بغاوت وکړ. نو محترم مسلمانانو، اخلاق یوازې ظاهر ته نه وایي، باطن ته هم ویل کېږي. باطن فطري جذبات معتدل ګرځول. نبی علیه السلام بهترین اخلاق درلودل. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن الناس خلقا، بهترین اخلاق درلودل. بل حديث كده النبي عليه السلام فرماي ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. بقيامتك ده إنسان چکم أعمال
چې تلل کېږي په هغه کې دروند عمل هغه حسن اخلاق دي. وأن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. الله عز وجل هغه انسان نه خوښوي چې هغه فاحش وي او بد رد وایي. نو موږ تاسو ته لازمه ده چې خپل ظاهري اخلاق هم صحیح کړو او باطني اخلاق هم صحیح کړو. نو الله عز وجل په دې خبره ولماته او بیا تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق راکړي. وما علينا الا البلاغ.